وګورئ چې په دغو کې نه د امیر لاسلیک شته او نه د ډیورند او دغه متن هم چې تاسو ګورئ نه په پښتو دی نه په فارسي دی بلکې دا په انګلیسي ژبه ده او تاسو ته دا هم معلومه ده چې امیر په انګلیسي ژبه نه پوهېده دا هغه سند دی چې تقریبا د ټول یو غټ کتاب دی او په دې کې ټول هغه سندونه دي چې په هغې کې د برطانوي هند نه راواخله تر بنګاله بنګال نه راواخله تر ایرانه او ایران نه تقریبا تر چینه پورې د جنوبي اسیا تقریبا اکثره د لرې ختیځ پورې ټول اسناد په دغه کتاب کې و چې په دې کې د ایران موافقه لیک هم و تاسو کتلی شئ چې هیڅ ډول امضا پکې نشته او بله مهمه مسله چې ډیره مهمه ده علیزی صاحب هغه دغه نقشه ده او ډېرې ستونزې هم چې پیدا شوې د امیر او د ایران ترمنځ د دغې نقشې په سر وې او تاسو وګورئ په دغه نقشه کې هم د امیر امضا نشته او امیر چې ایران ته وویلې چې دغه نقشه ما دپاره د منلو وړ نه دی ایران ورته وویلې چې ښه موږ به په دې باندې غور وکړو او دلته یو بله ډېره مهمه مسله چې مهمه ده په دې کې تقریبا د سیستان مسله ده یا د ایران د پورې غاړې د بلوچستان مسله ده په دغه سیستان مسله کې تاسو وګورئ که څه هم د سیستان هم همدغسې د یو معاملې له مخې جوړ شو هلته ایرانیانو په هغه باندې دعوه وکوله دغه وخت کې محمد علي جناح دی او لیاقت علي خان دی په ده باندې دعوه وکوله چې دغه سیمه د منګ دی د دې ترمنځ تقریبا لانجه دې ته ورسېده چې انګریزانو او امریکایانو مداخله وکوله انګریزانو هغه ته وویلې محمد علي جناح ته او لیاقت علي خان ته چې دغه سیمه د ایران سره تاسې ایران ته خپل حق ورکړئ ځکه که چېرته ایران تاسې سره جګړه وکړي یو خو ایران په دې سیمه کې د موږ د تاسې په څېر یو ژاندارم دی او دومه مسله چې ډیره مهمه ده هغه دا دی چې هلته افغانستان تاسې نه نیم پاکستان ویلی نو که تاسې د ایران سره جنجال وکوئ نو دا به ښه نه وي نو ګوره دلته ګوره 300 میله مربع ځمکه په دغه برخه کې چې د سیستان برخه ده د بلوچستان برخه ده چې اوس په ایران پورې اړه لري دا یې ترې بېله کړه یعنې دا ډاکټر صاحب وویلې چې دا هغه د کرښه د 100 کلو دپاره امضا شوې نه تنویر صاحب د 100 کالو نه د یو کال دپاره چې د یوې ورځې دپاره چا نه ده منلې نو بیا 100 کاله څنګه خطاً په سند کې دغسې څه شی نشته چې دا د 100 کالو دپاره ده ما پخپله دا سند پخپله ترجمه کړی دی په هماغه انګلیسي متن کې شته ده 100 کاله پکې نشته ده نو په دغه اساس باندې دغه خبره زه پکې کوم باید په تاریخي لحاظ سړی خبرې وکړي او بل دغه د سردار محمد هاشم خان خبره چې یاده سوه هغه 1945 کالو اول ته 15 مادې په وزیرانو شورا کې تصویب چې په هغې کې همدغه د افغانستان نه بېلې سوي سیمې چې فرضاً هغه وخت کې چرچل چې وي نیډ ا بیټ اف انډیا موږ د انډیا یو خاورې ته ضرورت لرو چې دوی دغه ډول یو توطیه درلودله هلته هم دا خبره یاده شوه بیا په 1940 کال د جون په میاشت کې سردار شاه محمود خان چې هغه ته لاړ لندن ته راغی نو دلته د چرچل د استازي سره ولیدل ورته ویلي چې اوازې دي چې یو هېواد تاسې په دا خاوره کې جوړوئ نو موږ په هېڅ صورت باندې د ډیورند د کرښې نه تېرېدی نشو او دا د افغانستان خاوره دی همدغه ډول پروفیسر یکولي په خپل کتاب کې قوانین بین المللي کې وایي کله چې دریم هېواد پیدا کېږي د تېر قراردادونه دا نشي کېدلی چې هغه نوي جغرافیه چې جوړه شوې هغه ته انتقال شي همدغه ډول پروفیسر فرانسوا یو بل حقوق پوه دی هغه دغه ویلي دي چې دغه خاوره چې د افغانستان نه بېله شوې ده د هغو خلکو حق دی هېڅ ډول نړیوال قانوني ارزښت نه لري په دې هغه وخت چې ظاهرشاه په 1962 کال باندې امریکې ته لاړ نیویارک ټایمز لیکلي دي په خپله ګڼه کې چې د کینیډي سره ولیدل او کینیډي ته هم دا خبره وکوله چې موږ د پښتونستان برخه یا هغه سیمه چې موږ د ډیورند د کرښې په نامه بېله شوې موږ دا بیرته غواړو چې د افغانستان سره باید یو ځای شي د دې نه پرته تقریبا په دې وروستیو کې ګاردبیلي تقریبا په 2018 کال وویلې چې دې ته ضرورت دی او هغه تاریخ درته وایم چې 12 د دومې میاشتې 2018 کال دا خبره وویلې چې دغه د ډیورند کرښه یوه معما ده دا باید یو طرفه شي
همدغه ډول د اروپایي پارلمان مرستیال ریچارد ډیچارنسکي دا خبره وکوله چې د ډیورنډ په کرښې بیا کتنه ضروري ده او دا هغه سیمه ده چې د افغانانو په تاریخي لحاظ باندې حق ده او دا باید ورکړل شي. او بله ډیره مهمه خبره چې بله درته کومه په 1940 کال سردار محمد احمد شاه جان د برېټانیا سره یو قرارداد لاسلیک کړ چې افغانستان کولی شي د هند سره مستقیما تجارت ولري. نو تاسو وګورئ چې د 1940 کال پریکړه چې نه عملي کیږي نو بیا د 1893 کال د ډیورنډ کرښه ولې ومنل شي. سنګروال صاحب تقریبا تر اوسه پورې ووارې د آیسای غړي تلي تاجکستان کې خبرې کړي او تاجکستان کې هغه یو شمېر کسان چې د احمد شاه مسعود د زوی په شمول باندې له دوی سره د لیدلو د کتلو زمینه برابره کړي. پاکستان او تاجکستان اوس په ګډه غواړي چې د ګلګت د سیمې نه راواخلي او تاسې پوهېږئ چې د ګلګت په سیمه کې اوس پاکستانیانو تازه دم عسکر لیدلي دي. دوی غواړي چې په دغه سیمه کې د احمد شاه مسعود زوی ته دغسې یو مرکز جوړ کړي چې که کله د فشار پرې راځي چلند یا تاجکستان ته واوړي یا دا خوا ګلګت ته واوړي. نو دغه ټول هغه استخباراتي مسایل دي چې اوس دشتي شروع شوي دي او دوی غواړي چې دلته یو نوې جبهه پرانیزي. او اوس درې ډلې دي علیزی صاحب. یوه ډله د جمعیت هغه ډله ده چې په دې باندې ټینګار کوي چې په دې کې صالح راځي. صالح وایي چې اوس دستي دغه موضوع ته ضرورت ځکه نشته چې دیونه په پنجشیر کې ځای په ځای دي چې د کور په سر یو طالب رسیږي هغه هلته ستونزې مه پیدا کوي خلکو ته. ولې د احمد شاه مسعود زوی وایي چې نه په هر شکل باندې وي دلته باید موږ جبهه پرانیزو. ولې هغه جبهه چې اوس دستي په ترکیه کې فعاله ده هغه هم د احمد شاه مسعود د زوی دغه څرګندونو ته وایي چې دا د تعامل وړ دی. نو دوی په خپلو منځو کې هم اوس سره جوړ نه دي خو تاجکستان او پاکستان کوشش کوي چې په دغه سیمه کې د دوی دپاره یو ځای په نښه کړي چې په عملي توګه لکه څنګه د داود خان په وخت کې تللی و دغه ډول دوی غواړي یو ځل بیا دغه سیاسي مارکیټ له سره ورغوي.